امام عجلونی رحمه الله وی چې امام بخاری ته ابو عبدالله وایي دا معنا نه لري چې د اولاد درلوده، چې د زوی د عبدالله وي بیا د کونی ابو عبدالله راغلی وي. ځکه عربو کې عادت دا و چې دوی به خپل په ځانونو باندې کونیې کېښودلي، که اولاد به درلوده یا به نه درلود، بیا هم په ځان باندې څوک کېښودله، کونیه کېښودله. دا عادت په دوی کې جاري و. دا عادت بیا خراسان چې فتح سو، دا عادت الله عز وجل د خراسان مځکې ته هم راوسته او د خراسان په مځکه کې هم دا عادت راغی. نو داسې ترې معلومیږي چې امام بخاري اولاد نه درلوده. امام عجلونی داسې وایي یو طالبان ورونو، حتی عجلونی الجراحی الشافعی دی لا داسې وایي چې دا خو څه کوي چې اولاد نه درلوده. امام بخاري بیخي ښځه نه وه کړې، واده یې نه و کړی، ځکه که کړې وای نو یو چېرته خو به د دې د واده او د ښځې ذکر سوی و که نه. علامه عبدالرحمن مبارک فوري وایي وی دا ځکه صحیح نه ده. عجمو کې عادت دا ده چې هغوی د ښځو ذکر ډېر نه کوي، خو سوونو داسې علما به وي در وښیم د تاریخ په پاڼو کې چې د هغوی په اړه علماو ډېر څه لیکلي دي، خو د هغوی د ښځو په اړه باندې هېڅ شی نه دي لیکلي. نو دا یو واضح دلیل ده د دې دپاره چې د هغه څه دي څه ورته وایي. د علما چې ښځې نه دي ذکر سره له دې ودونه لري خو بیا هم ښځې نه دي ذکر کړي، نو دا د دې دلیل ده. دلیل نسی کېدلی چې امام بخاري د واده نه درلوده. بلکې یو دا د طالبانو ورونو یو روایت د سیر علام النبلا نه نقل کړی ده، داسې ضمني روایت ده چې امام بخاري رحمه الله یو څوک همسایه راغلی و نه وی، بیا ده ورته ویلي ول چې هغه د عبدالرحمن ابن عوف غوندې سره چې انصاري خبره کړې وه که نه چې زه دوه ښځې لرم، تا سره به مناسفه وکړم، یو به تا ته درکړم، طلاق به یې کم عدت وي. امام بخاري هم داسې یوه خبر چاته کړې وه، خو دې نه معلومیږي چې امام بخاري ودونه درلودل. او بل دا وه بله ورځ که تاسې په یادو تیر سو پرون و چې امام بخاري رحمه الله هغه لیکل کوله مینځه چې راغله په لغت یې ووله. دا بل دلیل د دې و چې ښځه هم درلودل او مینځ هم درلودلې. او امام بخاري رحمه الله خو بیا هم داسې یقیني شی نه دی راغلی چې داسې دي وي چې واده یې درلوده او دومره زمن یې درلودل. احتمال ډېر شته ده چې اولادونه هم درلودل امام بخاري، او امام بخاري رحمه الله واده هم درلوده. احتمال په هغه باندې هغه غالب احتمال. طالبانو ورونو په تاریخ کې یوه قاعده ده، المعاصرة سبب المنافره. کله چې دوه علما هم عصر وي، د دوی علماو په مابین کې منافره موجوده وي. منافره دا معنا طالبانو ورونو خپل منځ کې یو قسم نفرت وي. معاصره دا سبب د منافرې ګرځېږي، یعنې نفرت وي پکې. نو هره زمانه کې چې دوه ښه علما وي هغې طالبانو دغه معاصره والی دا سبب د نفرت ګرځېږي. داسې حالت ته رسېږي طالبانو ورونو که ته پوښتنه ترېنه وکړې نو دی بیخي ځان متجاهله چې والله که زه په دغه عالم خو نه یم خبر. یو مشر عالم د خلک ډېر پیژني، یو بل مشر عالم د خلک ډېر پیژني، چې ته ورته ووایې چې پلانکی پیژني والله چې دا خو مې اوس تا نه نوم واورېده، ښه یې نوم اورېدلی وي، ښه یې پیژني. خو طالبانو ورونو دا معاصروالی دا عادت داسې لري چې د چا کمال نسي زغملی. نو ورته وایي چې والله چې دغه د څه ورته وایي نوم مې دا اوس مې د تا نه نوم واورېده، والله که خو مې مخکې نوم اورېدلی وو. نو طالبانو داسې انسانانو کې هم داسې عادت وي، معاصره سبب د منافري وي. بیا امام بخاري رحمه الله سره له دې خو کله کله یو کار بیا کېږي طالبانو، کله کله یو چا کې الله یو جوهریت کې ښودلی وي، کله کله الله عز وجل په یو چا کې ډېر کمال کې ښودلی وي. هلته دغه قاعده بیا ماتیږي چې معاصره سبب د منافرې ده. بیا طالبانو تر ډېره حده دا قاعده ماتیږي، ډېر علما بیا ده ته تسلیمیږي. طالبانو ورونو امام بخاري رحمه الله هم له همغه کسانو نه و. تاسې هم که علما سوی طالبانو ورونو دا ښه علما سوی چې ورې مشار الیه بالبنان وګرځېدلی، نو بیا طالبانو منافرم دي تاسو د علماو په مابین کې. بیا به چې چا نه پوښتنه وکړي چې دا څنګه د وینا لري که یې سړي زوی نه د وابي د که پنجپیري د خدا، نو طالبانو بیا په ژوند کې دا ځان ته هدف ګرځوي چې د دغه علماو خبر به د عالم په مقابل کې نه منئ.
ځکه دا معاصره والی دا سبب د منافریسو نفرت پیدا کیږي نو هغه تا ته ښه نه تعبیروي دا د هم عصر والی دی وجې نه دی تا ته ښه نه تعبیروي نو ته به د ده په خوله باندې نه ځې طالبانو ورونو ځکه دلته یې د دښمني ورسره پیدا ده ته به خپله تحقیق و څېړنه کوې اما امام بخاري رحمه الله چې و دی طالبانو ورونو تر ډېره حده دا قاعده دې د په ژوند باندې ماته وه د هم عصر علماو ډېرو ورسره ډېره مینه وه ابو حاتم الرازي رحمت الله علیه وایي وی لم تخرج خراسان قط احفظ من محمد ابن اسماعیل البخاري خراسان دومره لوی عالم نه ده راویستلی له ځانه سره لکه امام بخاري غوندې یعنې امام بخاري غوندې لوی عالم ده له خراسان نه ده ولا قدم منها الى عراق اعلم من نه عراق ته طالبانو ورونو داسې لوی عالم لکه امام بخاري غوندې له خراسان نه بیا بل نه ده راغلی دومره لوی عالم ده یعنې دی بیا دلته د ډېرو علماو نه نقلونه کړي دي عبدالله ابن حماد الآمولي دیو عالم تیر سوی له ده نه یې نقل کړی طالبانو ورونو دی وی لوددت انی كنت شارة في جسد محمد بن اسماعیل البخاري وی کاش کې زه د امام بخاري په بدن کې یو ویښته وای یعنې دومره لوی قدرمن سړی و امام بخاري هم عصره سړی داسې وایي او دا هم لوی محدث ده لوددت انی كنت شعره کاش کې زه یو ویښته وای په بدن د امام بخاري رحمه الله کې طالبان ورونو علامه ابن العابدین الشامی رحمت الله علیه رد المحتار کې لیکلی دي امام بخاري چې دا معجزة للرسول صلی الله علیه وسلم البشیر النذیر دا امام بخاري دا د رسول الله د دین یوه معجزه ده حيث وجد في امته مثل هذا الفرد العظيم النذير داسې یو سړی الله را پیدا که چې د رسول الله په امت کې مثل نسته ده دومره لوی سړی ده من كان وجوده من نعم الكبرى دا ژوند یې په امت یو لوی نعمت و طالبانو على العالم امیر المؤمنین في الحديث احد السلاطین الاسلام اسلام یو له لویو سردارانو له بادشاهانو نو امام المجتهد الحافظ الشهير الناقد البصير وقد أجمع الثقات على حفظه وإتقانه وجلالة قدره عما عداه من أهل عصره طالبانو دا څه وړه لقب نه ده ګوره دی د رسول الله د دین یوه معجزه ده دومره لوی لقب چاته ورکول یو خو دا اوس موږ تاسې خپل پیر و استاذ ته طالبانو اسمانونه تیر جوړ کړه خو چې کینی بیا به تا ته پته ولګېږي چې د بل په سترګو یې وګورې نو دته طالبانو د خپل عصر ډېر وروستنی سړی امام بخاري ته داسې لقب ورکوي وایي دی د نبی علیه السلام د دین یوه معجزه ده داسې نادر سړی تېر سوی ده اوس خو به م سر په دې خلاصوی وي طالبانو ورونو ما مخکې درته ویلې زه یو ورځ مجلس کې ناست وم یو شیخ ختم بخاري کولی وی امام ابو حنیفه ته داسې و لکه چنای نو طالبانو دومره ډېر ځان له متعصبین مه جوړوئ چې دا دین ته نه په امام ابو حنیفه رحمه الله کې را منحصر کوي او د اسلامي امت نور علما هېڅ نه درته ښکاري داسې نه ده طالبانو ورونو دغه فکریه له ذهن نه وباسي اسلامي امت کې داسې خطرناک علما تېر سوي یو له خطرناکو علماو نه امام ابو حنیفه رحمه الله هم د طالبانو داسې نه چې دا ټول دین سړی راواخلي او هغه په خپل امام کې سړی منحصر کړي یا په خپل استاذ کې دا طالبان لکه افغانستان کې کم طالب چې کم استاذ نه سبق وایي بس دین په هغه کې منحصر ده هغه خبر دین دي د وطن کې چې څومره نور علما دي د هغوی خبرې بیخي دین ورته ښکاري نه دا ظلم د طالبانو ورونو اتې تا د خپل استاذ سره محبت ته دام دین ده او نورم دین ده طالبانو نور علما هم چې خبرې کوي دین نه